ویم خدایا د کور دا کارونه هم نه ختمېږي، د کور په کارونو مې انسان سم تنګ شي. ورځمه چې دا لوښي ووینځمه چې دا کنګال کړمه یو. متره ته دې ما وییم ورشه ځې جارو که نه هغلته اوږده شوي دي. یا چاچي هغه تا دومره یارولي دي، هغه به اوس سر یو کار کوي. ما ورته څه ویلي دي چې ما یارولي دي؟ ورځمه چې راپیسو ومه یو. یاره تره زویه چې زما مور پلار د ولې دومره یارېږي؟ مړه خو ستا پلار دی، مونږ به څه ووایو؟ زمانم کنکرهان کنکر دی او کنکرهان سره ډغروال غر سره ډغروال دی، خپل سر په خپله ماتول دي. اخواشه زما د لارې نه ګینې نه به تاسو یې او نه به ستاسو دا خاني. ته دومره شوې چې زه به اوس تا ته لار پرېږدم. ته جوړې زما د زوره نه خبر. ما سره پنجوال لکه ازمري سره چې پنجوې ازمري سره څوک چې په ژوند تنګ شي نو زما مخې له راشي. زما ګوره کانکړیه ته جوړ زمونږ د خان د زوره نه خبر، په ځان باندې رحم وکړه. دا لاروالی چیده ده او که نه ځې نو موږ باندې په څلورو اوږو او په څلورو بازوګانو یوسو، خو ژوندی نه مړ. چې کوم ورځ ګلزېږي هغه ورېږي نه، ته بسې او ستا بدماشي بسې. هسې د زموږ د خان هغه موټ خراب کړو. غلی شه د خان چمچې، زما تا سره نه تا خان سره حساب کتاب دی. د خان تالي سټه زله را باندې دا ځان تخته کې. بس بس کانکریا، نور میرا صبر امتحان ماخلا. زه د سر د پاسه سر نه منم، بالکل نه منم. هغه ځکه چې زما د بدماشۍ او د خانې راج دی راج. نه نه تا ټول عمر د خلکو نه ټکسونه غونډ کړي دي، خو نن به تاسو ماله ټکس راکوئ. دا والا او دې کې خپل خپل حصه واچوئ. دا زما اخري خبره ده. خو زه انکار وکړم نو بیا به زه نه، زما دا تورمخې ټوپک تاسو سره خبرې کوي. کانکریا ښه دې ونه کړلو. اخوا شمړې دومره ښکلي خوب مې لیده، ټول مې تخته کړل.
اوس درنه لږ څه کې الیاس خان تخته کړی وم. ویم تا ته ما وی چې زه جارو که پاسه هغه جامې مو وینځو دا زه یم جارو که ښه ته راغلی دلته پکې ته ما له خوبونه کېیو پنځمه که نه ښځې سړی په رضا خبرې وکړي. ته په رضا خو وایي چې درته ویم چې پاسه بس پاسه کړم دا غوږونه د نو باسم غوږ پرېږده غوږ مه چېړه بس دا سره دا سترګې مې ورلګي ما خو زه جارو کوم پاسه ویم هغه جامې مو وینځه ښه هغه هم د لینځم راغلي پکې ته ناست یم یا ښځې هر څه کوم ته کښېنه او زه پیشه او ستا زه جارو کول پیشه او جامې انځل پیشه دا دې ورلم پرې بس شابه ښځې وایي مخکې مې دلې یو کار کړی وي خو کاش چې یارېدې درنه نه ورځمه چې دا جامې ولې وینځم بیا به ګورېږي غوږونه یې خو راله پر راښکل راښکل سپر سپر کړل ویم دا جامې څوک داسې وینځي دا خو پرې ایښي دي وایي ښځې ښه درته پته لګي ته خو زما د اډه ستنې ته خو ما ته دونه ګرانې خو یو څو داغونه تیو نو ما چې دا دې بوزم بغیر د واله خو دې دا نه ځي دا خلک داسې نه وینځي دا خلک کلاسو کې داسې وینځي د جامې انځلو چل هم درله نه درځي نو سره سره وکړمه یا ښځې نو د واده نه مخکې ما چې ته رومال هم نو وینځلې ځان له خو دا خو د ستا برکت دی چې ته راغلې نو غټې غټې جوړې دلې وینځم ما چېرته جامې وینځلي نو دا به تا له چه انځلي تا له چلونه نه دی خلک خو وایي د به مور پلار له ټول کارونه کول او زما لپاره تکړه نه چې ما له کارونه وکړي هلکان دې ظاهر شاه ته ور ووښه یار چې روزي یا ښځې زه وله کار کوم مور پلار له مې هم کارونه کړي دي خو بهر مې وله کړي دي د کور کار ما چېرته ویم د دې نه داغونه هم پاکو دا ښکلې په طریقو وینځه ویم دا نوې کاټن دی صحیح ده ویم برشه بیا به هر څوک ورونه ټکوي دا کال شي که نه یو کار هم لا کړي نه چې بس بیا ورته کوي اوس په دې وخت کې څوک راغلل هغه رنګ هم د جامو نه داسې یا ښځې دا خو هغه الیاس خان دې راپسې راغلی دی سره د څلورو ګاډمینانو ټوپک هم دي ورسره دې جوړې ما نه د خوب هغه بدل اخلي ډزې چې مې پې کړي دي خو ما کسان نشته دي ویم ته داسې تورزنې چې ته کسان دي ورشه څه سوال جواب به درته کوي تا ته ګوره ویشتو ته ګوره ورشه شابه لاړ شه څه سوال جواب به درته کوي یارېږه مه ورشه ښه ډاډه ورشه یا ښځې زه یم چې بس نه ورځم نو ښه به وي ویم ورشه ورشه که نه بغیر پوالو نه ځي خیر ظاهر شاه وعلیکم سلام خانجي څنګه وختي رسې ور ووته نه روزي خیر خو یاره خان بس څه به ووایو خیر و وایه که نه خان بس زمونږ د دې هلکانو بېګا له څه پروګرام دی اجره کې نو مې چې بیا راته حاضري وکړې وایي خان په څه سترګو نور هم خان که څه مړې مړې کولي نو له سته چړې د له کسان والي شم تابعدار دي خان ما ته پته ده ته ډېر باتورې خو بېګا له راته ځان حاضر کړو اجره کې صحیح ده خان بېغمه شه انشاءالله در به شم راځئ چای شربت به باندې کوم مهرباني مهرباني راځئ لکانو مخامخا راشه ښه بالکل به درشم بالکل به شم ما خو بل څه سوچ کوم ښځې یا ښځې نن ما ځان سره یو فیصله کړې ده د دې کور جارووال جامې انځل لوښي انځل اوړه غږل دا ټول کارونه به زه پخپله کوم ښځې ځکه چې بد مې کړي دي د مور مې نه دي منلي او تا سره مې واده کړی